نن ورځې تازه او بد خبر غور او فاریاب ولایت کې سیلابونو 80 تنه وژلي دي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او بد خبر ته. راپورونه وایي د جمعې په ورځ د غور په مرکز او ولسوالیو کې سیلابونو 50 تنه وژلي او 10 تنه نور یې ورک کړي دي. همدارنګه په دې سیلابونو کې 2000 کورونه په بشپړ او 4000 نور په قسمي ډول ویجاړ شوي او ښار منځ کې شاوخوا 2500 دوکانونه هم اوبو وړي دي. هاخوا بیا په فاریاب ولایت کې هم د 20 تنو د وژل کېدو او 2 تنو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې چمتو شوي ویډیو. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.